سلامونه دوستانو. د اسکندر حمله په فارس باندې د ګاوګامیلا جګړه د ایران او یونان ترمنځ ستر مقابله په 311 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ګاوګامیلا په میدان کې د ایران او یونان پوځونه مخامخ ودرېدل. دا جګړه د هغو ټولو هڅو پایله و چې داریوش دریم د ایران پاچا لخوا د مقدوني اسکندر د پوځي بریاو د مخنیوي لپاره شوې وه. داریوش د ایسوس په جګړه کې د ماتې وروسته اسکندر پوځي مهارتونه او د جګړې نوي تاکتیکونه زده کړي وو. هغه پریکړه وکړه چې دا ځل به په خپله تېروتنه نه تکراروي او د جګړې میدان به د خپلې خوښې مطابق وټاکي تر څو د خپلو وسلو او پوځي ځواک څخه په بشپړه توګه ګټه واخلي. د جګړې میدان او د فارس چمتوالی د ګاوګامیلا میدان یو پراخه او خلاصه سیمه وه چې داریوش په خپله انتخاب کړې وه. د دې میدان په شاوخوا کې ونې موجود وې خو ایرانیانو ټول بوټي او ونې له منځه وړې وې تر څو د اسونو سوارانو ته د پټېدو ځای نه وي. د ایرانیانو اصلي وسله جنګي رتونه یعنې د اسونو ګاډۍ وې چې په ځانګړي ډول د یونانیانو د ماتې لپاره جوړې شوې وې. دا رتونه 2 یا 4 اسونه وو چې په هغو کې غشي ویشتونکي او نیزه ویشتونکي سپاهیان ناست وو. د دې رتونو په څرخونو کې تیزې تورې لګېدلې وې چې د جګړې کې دښمن صفونه شلولی شول. ایرانیانو 200 داسې رتونه درلودل چې دې ترڅنګ یې جنګي پلان هم لرل چې د یونانیانو په وړاندې یې یو لوی ګواښ رامنځته کاوه. د شمېر له پلوه د یونانیانو پوځ 40,000 وو او سرتیري درلود، په داسې حال کې چې د ایران پوځ 53,000 څخه تر 100,000 پورې وو. د اسکندر ستراتیژي یو غیر دودیز برید. اسکندر چې د ایرانیانو پوځ ځواک او د جګړې میدان ولیده پوه شو چې دودیز جګړه به ورته ډېره ګرانه پرېوځي، نو هغه پریکړه وکړه چې د غیر دودیز جګړې ستراتیژي غوره کړي. د هغه اصلي موخه دا وه چې داریوش دریم پوځ د منځه یوسي یا یې ونیسي، ځکه داریوش له جګړې څخه وتښتي او یا ووژل شي. د ایران پوځ به له منځه ولاړ شي لکه څنګه چې د ایسوس په جګړه کې وشول. اسکندر خپل پوځ په داسې ډول تنظیم کړی و او وسپنې یې اوږدې نیزې په څیر ښکارېدې چې څنډې یې دننه خوا ته تاو شوې وې. هغه خپل اس سواره ځواکونو د پوځ په چپ اړخ کې د کمان په شکل کې تنظیم کړه. د یونان پیاده پوځیان د مرکز په شا کې 20,000 سرتیرو یو احتیاطي قطار درلوده. کله چې چمتوالی بشپړ شو اسکندر خپله لومړی حرکت وکړه. هغه د خپل پوځ ښي اړخ ته په نیزې سره حرکت وکړ لکه څنګه چې غواړي د ایران پوځ شاته راشي. داریوش چې دا حرکت یې ولیده د خپل اس سواره پوځیان د اسکندر پسې ولېږل تر څو هغه تعقیب کړي. د دې حرکت د پوځ په مرکز کې یو واټن رامنځته کړ چې اسکندر یې د برید لپاره یو ښه فرصت ومونده. د جګړې جریان رتونه فیلان او د اسکندر هوښیاري. کله چې داریوش خپل خطرناک رتونه د یونان د پیاده پوځیان په لور ولېږل د یونانیانو په حیرانونکي حرکت وکړ. دوی رتونو ته لاره ورکړه او د خپلو صفونو ترمنځ یې تش ځایونه رامنځته کړل. کله چې رتونه د تشو ځایونو ته دننه شول یوناني غشي ویشتونکي پرې غشي وویشتل او د نیزه لرونکو سپاهیانو نیزې یې د اسونو او سپاهیانو په بدنونو کې ننویستې. دې ترڅنګ سره له دې چې ایرانیانو جنګي فیلان هم درلودل خو تاریخي سرچینې نه وای چې فیلانو د په جګړه کې کوم مهم رول لوبولی وي. د دې پیښو وروسته د رتونو او فیلانو ګواښ د یونانیانو لپاره پای ته ورسېده. د مرکز جګړه او د داریوش تېښته. ایرانی اسواره پوځیانو د یونان د چپ اړخ اس سوارانو برید وکړ. ایران د مرکز ښي اړخ هم په وړاندې لاړ او د یونان په مرکز یې برید وکړ. په دې وخت کې د اسکندر پوځ د ښي اړخ ځواکونه یعنې په خپله اسکندر یې مشري کوله. د ایران په مرکز یې برید وکړ او د یوناني پیاده پوځیانو یوې برخې له مخکې د ایران په مرکز برید کړی و او اوس د اسکندر له بل اړخه برید وکړ. ایرانیان د یونانیانو لخوا محاصره شول او د داریوش پاچا موقعیت د خطر سره مخ شو. په دې وخت کې د ایران د پاچا په شاوخوا کې وضعیت دومره خراب شو چې هغه خپله توره راوویستله. خو کله چې یو وفادار سپاهي هغه چې حالت یې ډېر خراب دی هغه د خپل رت مخه تاو کړه او د جګړې له میدان څخه وتښتېد. یوناني سرچینې وایي چې د مړو دومره ډیري جسدونه وو چې د رت اسونه بې لارې شول. داریوش له رت څخه راښکته شو او په اس سپور شو او وتښتېد. کله چې د ایرانیانو د خپل پاچا ولید چې تښتي دوی هم وتښتېدل او پخوانۍ تاریخي پیښه یو ځل بیا تکرار شوله. د پاچا له تېښتې وروسته پوځ پاشل کېږي. د پرسیپولیس سقوط او د داریوش پای. د ګاوګامیلا جګړې وروسته اسکندر په ایران کې خپلو فتوحاتو ته دوام ورکړ. هغه په بابل کې ننوت او د خپل
او په خپله پلازمینه وګرځوله. بیا هغه د ایران لرغونې پلازمینې پرسیپولیس په لور لاړه. پرسیپولیس د فارس د سترواکۍ سیاسي او مذهبي مرکز و. کله چې اسکندر پرسیپولیس ته ورسېد هغه خپل سرتیرو ته اجازه ورکړه چې ښار لوټ کړي او نارینه یې ووژني. پرسیپولیس د سقوط پیل د داریوش پاچا د محل سوځولو سره پیل شو چې اسکندر په خپله پکې مشال واچوه. د داریوش مرګ او د بیسوس غدر اسکندر د داریوش تعقیبولو دوام پیل ورکړ چې اوس افغانستان ته وتښتېد. په دې وخت کې داریوش یو قمندان بیسوس د بلخ والی هم و. داریوش پر ضد بغاوت وکړ. بیسوس داریوش بندي کړ او په خپله یې د ایران پاچا ځان اعلان کړ. هغه داریوش په زولنو کې په یو ګاډۍ کې بندي کړ او د افغانستان پر لور یې حرکت وکړ. کله چې اسکندر د بیسوس د بغاوت او د داریوش بندي کېدو په اړه خبر شو هغه د بیسوس د تعقیبولو ته دوام ورکړ. اسکندر بیسوس په افغانستان کې وموند. کله چې یوناني سرتیري داریوش ته ورسېدل هغه د مخه مړ شوی و. بیسوس او د هغه نورو قمندانانو داریوش په نیزو وهلی و. اسکندر د داریوش له مرګ څخه ډېر خفه شو او هغه په عزت سره ښخ کړ. اسکندر په افغانستان او هند کې د داریوش له مرګ وروسته اسکندر بیسوس ته دوام ورکړ. په پای کې د بیسوس بندي شو او اسکندر ته وسپارل شو چې هغه یې په ډیر ظلم سره اعدام کړ. اسکندر بیا په افغانستان او مرکزی اسیا کې پاتې شو او د سیمه ییزو پاچاهانو او قبیلو سره جګړې وکړې. هغه د یو افغان سردار له لور رخسانه بعضې تاریخ لیکونکي وایي رخسانه سره واده وکړ تر څو په سیمه کې خپل واک ټینګ کړي. وروسته اسکندر هند ته لاړ او د پنجاب په سیمه کې د پاچا پورس سره جګړه وکړه او د اسکندر وروستۍ لویه جګړه وه. د دې جګړې په اړه او د اسکندر د مړینې په اړه به راتلونکي برخو کې نور